اجازت ته بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. د ټول نه لومبی خو د راغلو ټولو ملګرو ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ په دغه ماته ګوډه وینا باندې تاسو راغلي او دې پروګرام ته مو دونه ښکلا ورکه. نو ډېره مننه مو کوم. د چراټ پښتو ادبي جرګې په 7 ضلع نوښار میاشتنۍ غونډه ده چې د دې صدارت په موږ سره خپل صدر لیاقت خان لیکس صاحب انشاءالله ملګرو پې تایید وي او د میلمه په دغه چې دی نو هغه به موږ سره منصور خټک صاحب به موږ سره مشره میلمه انشاءالله. د نعت دپاره هم چې کوم دی کامران تنها صاحب ته خواست کوو چې موږ سره نعتیه کلام شریک کړي. او د جانان مدینه ښار عجیب لري سنگار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دا جانان مدینه ښار عجیب لري سنگار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دے وطن کے مسکن دا نبی دے ہاشمی قریشی عربی دے ہاشمی قریشی عربی دے قربانی تینا بربار ټول خوبن شاسد ہزار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دا جانان مدینه ښار عجیب لري سنگار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دغه خورا جنت نا بهتارا په هزار چندا دا تینا غوارا په هزار چندا دا ترینا غوارا خوشبویان دا مزار زیت لیل النهار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دا جانان مدینه ښار عجیب لري سنگار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دا کامران تنها شیر دا کمال دے بے نظر دا مرشد بے مثال دے بے نظر دا مرشد بے مثال دے مدحلی کی دا سردار دا وصل پا انتظار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی دا جانان مدینه ښار عجیب لري سنگار ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی ډېر د ورتلو مې ارمان دی هی ارمان دی. ملګرو پروګرام مخ پر وړاندې بوزم د صدر صاحب په اجازت سره وایي لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرې کړي لکه د ده لکه زما به درنه ژبه پرې کړي نن رښتیا ووایه سبا به درنه ژبه پرې کړي او مه وایه نه لګي په دې خلکو دا سپینې سپینې یا به دې سر پرې کړي او یا به درنه ژبه پرې کړي. ډېر محترم سبزلي خادم صاحب ته بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. ښه دا یو کلام دی چې اجازت دی صدر صاحب. زخمی زړه راته قرار کړه بیا به ځې زخمی زړه راته قرار کړه بیا به ځې لیک ټکور راته پرهار کړه بیا به ځې او ارتو شوی یم د هجر سرو لمبوله
ارتو شوی یم د هجر سرو لمبوله را بهر مې د انګار کړه بیا به ځې او واړه عمر مې د عشق لمبو کې تیر شو واړه عمر مې د عشق لمبو کې تیر شو باقي عمر مې ګلزار کړه بیا به ځې او په زور زیر مې لا کتلې درته نو نکمل صاحب په زور زیر مې لا کتلې درته نه دي نکاح پورته د رخسار کړه بیا به ځې او لمودو راسې په تمه د وصال یم لمودو راسې په تمه د وصال یم بهرور مې په دیدار کړه بیا به ځې او سوال زاری ملت قبول مې کړه جانانه سوال زاری منت قبول مې کړه جانانه بس خادم مې د پیزار کړه بیا به ځې دا محترم سبزدي خادم صاحب چې موږ سره خپل کلام شریک کو ډېره زیاته مننه وایي چې د سیال سره به سیال شم او که نه چې د سیال سره به سیال شم او که نه قیمتي به لکه لال شم او که نه او چا ویل چې ستاسو چم د کور خالي دی زه خادم د کلیوال شم او که نه دا سبزدي خادم صاحب په دغه شعرونو باندې مغاز ماشوم ته بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کمکل پویوې نشي د ټنګ نه علاوه کمکل پویوې نشي د ټنګ نه علاوه د یو نیم کار بل حل نه وي د جنګ نه علاوه او په خوله خو مونږ تل په محبت کې پدار کیږو په خوله خو مونږ تل په محبت کې پدار کیږو ځان څوک وژني په عشق د پتنګ نه علاوه او کما ګوري جانانا نو د خیر په بانه راشه کما ګوري جانانا نو د خیر په بانه راشه دې چم کې پابندي ده د ملنګ نه علاوه او کزان په نظر نه وجني د سری جوړې میرمنې کزان په نظر نه وجني د سری جوړې میرمنې نور هر یو رنګ کوه خو د سور رنګ نه علاوه او کویدن کول واده نه وي ریباره ورته وایا کویدن کول واده نه وي ریباره ورته وایا نور هر ځای ته درځم خو د پالنګ نه علاوه او کم تن چې میزوانۍ کې د فولادو نه مضبوطو کم تن چې میزوانۍ کې د فولادو نه مضبوطو اوس هغه تن کې هیڅ نشته د زنګ نه علاوه کم تن چې میزوانۍ کې د فولادو نه مضبوطو اوس هغه تن کې هیڅ نشته د زنګ نه علاوه او په هیڅ مې ورته فرق په نیت کې نه راځي مظلومه په هیڅ مې ورته فرق په نیت کې نه راځي مظلومه هر څنګه دې راځي خو د سر رنګ نه علاوه کمې د مرګه پس ارمان کوي نو نه دې کوي کمې د مرګه پس ارمان کوي نو نه دې کوي بیا که هر څو جانان جانان کوي نو نه دې کوي او ما د رقیب خوا کې لیدلي د په خپلو سترګو ما د رقیب خوا کې لیدلي د په خپلو سترګو په دې خبره که قرآن کوي نو نه دې کوي او جی ما د رقیب خوا کې لیدلي د په خپلو سترګو په دې خبره که قرآن کوي نو نه دې کوي او ما ورته هر یو کالی کړی دی د وس مطابق ما ورته هر یو کالی کړی دی د وس مطابق هسې بانې که د پیزوان کوي نو نه دې کوي او زما د زړه د للمې ځمکې نه لوګي وختل زما د زړه د للمې ځمکې نه لوګي وختل د دې نه پس کره باران کوي نو نه دې کوي او زه د زمري د خولې نه رب ژوندی راویستی یمه زه د زمري د خولې نه رب ژوندی راویستی یمه څوک که په ما معاذ احسان کوي نو نه دې کوي ستاسو د توجه ډېره مننه مغاز ماشوم چې ډېر ښکلی کلام یې موږ سره شریک کو دې نه بعد په دغه شعرونو وایي ګله یاره ګلو سې صدر صاحب ګله یاره ګلو سې غم نه لرې تلو سې او زه په تا شیدا یمه ولې زما بیلو سې خیال کې د پوجي ساته سوات که په کابل سې د حکیم جان پوجي صاحب په دغه شعرونو باندې زموږ د چراټ پښتو ادبي جرګې غړی فلک ساده صاحب ته بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي
عمران تنها صاحب ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوم ما د وخت راکولو صدر محترم صاحب نه اجازت غواړم غزل نه مخکې یو دوه شعره ویم چې زړګیا مور پسې جاړه که نه طارق صاحب زړګیا مور پسې جاړه که نه چې لاړه لاړه خو بس لاړه که نه زړګیا مور پسې جاړه که نه چې لاړه لاړه خو بس لاړه که نه او زړګیا دا د خپل خاطر وګڼه زړګیا دا د خپل خاطر وګڼه چې ستا لا کټې کو په غاړه که نه غزل مطلب دی جي چې د بلتانه چې مې سیلی ولیدي د بلتانه چې مې سیلی ولیدي په یو لحظه کې مې صدی ولیدي د بلتانه چې مې سیلی ولیدي په یو لحظه کې مې صدی ولیدي د تشې خولې هغه تپوس مې نه کړي او ډېرو یارانو چې روپۍ ولیدي مننه جي د تشې خولې هغه تپوس مې نه کړي او ډېرو یارانو چې روپۍ ولیدي او چې بارانه کې به دنیا لیدلې او راشه پنور کې مې چترۍ ولیدي مننه جي مننه چې بارانه کې به دنیا لیدلې او راشه پنور کې مې چترۍ ولیدي او خپل ماشومتوب یې راته بیا رایاد کو د ماشوم لاس کې مې ریوړۍ ولیدي خپل ماشومتوب یې راته بیا رایاد کو د ماشوم لاس کې مې ریوړۍ ولیدي او شعر دی جي چې په 14مه شپه مې څنګ ته راغله په 14مه شپه مې څنګ ته راغله او په یوه شپه مې 2 سپوږمۍ ولیدي په 14مه شپه مې څنګ ته راغله او په یوه شپه مې 2 سپوږمۍ ولیدي او لکه د ستا په شان خوږې لګېدي تنها صاحب تا اوس د شعر ډالۍ کوم لکه د ستا په شان خوږې لګېدي او نن مې بازار کې ځلوبۍ ولیدي مننه جي لکه د ستا په شان خوږې لګېدي او نن مې بازار کې ځلوبۍ ولیدي او فلک ساده ورته هر څه نه تېر شوم فلک ساده ورته هر څه نه تېر شوم او چې نن مې سرې شونډې کلی ولیدي ډېره مننه شکریه دا محترم فلک ساده صاحب وایي توره په لاس کپن په غاړه به راپاسم توره په لاس کپن په غاړه به راپاسم که چا ووي چې خټک د چا غلام شو او د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم د خوشحال خان خټک صاحب په دغه خوندورو شعرونو باندې طارق حساس صاحب ته بلنه ورکوو چې موږ سره خپل کلام شي مهرباني صدر صاحب په اجازت باندې غزل دی چې غم خو بېغمي وه چې ما پرېښوده غم خو بېغمي وه چې ما پرېښوده خوشي زندګي وه چې ما پرېښوده او داسې مې د زړه راته نن وویل داسې مې د زړه راته نن وویل دغه بېروخي وه چې ما پرېښوده تا سره وفا کې نقصاني نه یم تا سره وفا کې نقصاني نه یم زړه بې وفایي وه چې ما پرېښوده او زه په بادشاهۍ د دنیا څه کوم زه په بادشاهۍ د دنیا څه کوم لویه غریبي وه چې ما پرېښوده اوس په مې د خیال خاطر نه وځې اوس په مې د خیال خاطر نه وځې دا بېایماني وه چې ما پرېښوده ښکلو صحرو ښکلو لارو لاړمه ښکلو صحرو ښکلو لارو لاړمه ستاسو بندګي وه چې ما پرېښوده او کله چې بنا مې شوې د زړه سترګې کله چې بنا مې شوې د زړه سترګې سره بنایي وه چې ما پرېښوده مینه کوم هېڅ بدله یې نه اخلم مینه کوم هېڅ بدله یې نه اخلم دا سوداګري وه چې ما پرېښوده ذکر د جانان دومره سرور لري ذکر د جانان دومره سرور لري هره موسیقي وه چې ما پرېښوده نه لرم پروا زه د چا نه لرم نه لرم پروا زه د چا نه لرم دغه غلامي وه چې ما پرېښوده او ما د دنیا هر رنګ نه لاس واغښتو ما د دنیا هر رنګ نه لاس واغښتو دغه بېرنګي وه چې ما پرېښوده مقطع شعر دی جي
لاړم حساس له ځانه ووتم لاړم حساس له ځانه لاړم حساس له ځانه ووتم غرقه تنهایي وه چې ما پرېښوده ډېر ښه وایي چې په بېننګه نازېدې زړګي داسې ښیي چې په بېننګه نازېدې زړګي داسې ښیي او ته به ترې نه منې کېدې زړګي داسې ښیي او ځان دې خراب زه دې خراب وخت دې خراب کړو هسې په بې وفاو پسې تلې زړګي داسې ښیي او خیال درته وي بې خیاله ځې بې خیاله مګ د قدم خیال کې بې خیاله ګرځېدې زړګي داسې ښیي د خیالګل خیال صاحب په دغه شعرونو باندې زوهیب پښتون به یې ته بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو چې مونږ برداشت کوي نور مننه یې کوو. غزل دی چې احسانمند د زندګۍ یم سو واره صدر صاحب احسانمند د زندګۍ یم سو واره چې راخور یې کړم د کلي نه تر ښاره او یم د هرې زاویې نه مغلوب شوی یم د هرې زاویې نه مغلوب شوی دی کې ستا لاس دی پوره سرکاره ډېره مننه یم د هرې زاویې نه مغلوب شوی دی کې ستا لاس دی پوره سرکاره ما بایللې ډېرې سترې اساسي دي ما بایللې ډېرې سترې اساسي دي ورګډ شوی یم بې لارې په لاره ډېره مننه او د مودو تړون په ځان کې زم کړي د مودو تړون په ځان کې زم کړي خدای دې بې خو باسه زه ورک شه اظهاره او ته ډېر خوږ یې زه منمه خو ترڅنګ یې ته ډېر خوږ یې زه منمه خو ترڅنګ یې څه کم اصل غوندې کار انتظاره ډېره مننه ته ډېر خوږ یې زه منمه خو ترڅنګ یې څه کم اصل غوندې کار انتظار او کامه وینم لنډ منزل خو بلها لرې کامه وینم لنډ منزل خو بلها لرې اندېښمن یمه د ستاسو له رفتاره او مکتې شعر دی چې ته د پلار نیکه د فکر نه په ترس شوې ته د پلار نیکه د فکر نه په ترس شوې یا پښتونه یا بې پته بې وکاره ډېر زیاته مننه. وایي څه د مازغو نه سلا واخله څه د زړه ومنه چې څه هغه مني نو څه ورسره ته ومنه او د امن ناوې له سینګار دې په شریکه وشي ما دنده څه راوړې ته ورته رانجه ومنه. د منیر بنیري صاحب په دغه شعرونو باندې ډېر محترم کامران تنها صاحب ته بلنه ورکړو. دا صدر صاحب په اجازت باندې کلام ترنم کې پیش کوم. او دا ښکلی چې څوک دی خبرو یان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرو یان خپو کې پرېوتل سیال د حسن نه لري سیالان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرو یان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرو یان خپو کې پرېوتل یار ته زورور حسن ورکړی دی یار ته زورور حسن ورکړی دی 300 نکلی خدایان خپو کې پرېوتل 300 نکلی خدایان خپو کې پرېوتل سیال د حسن نه لري سیالان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرو یان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرو یان خپو کې پرېوتل هسې چې له نازه داسې مړه یې ور وکتل هسې چې له نازه داسې مړه یې ور وکتل تور ښکلو سترګو
قاتلان خپو کې پرېوتل تور ښکلو سترګو قاتلان خپو کې پرېوتل سیال د حسن نه لري سیالان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرویان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرویان خپو کې پرېوتل څنګه چې رخسارې له حجابه را څرګند کړلو څنګه چې رخسارې له حجابه را څرګند کړلو قیصر او کسرا غوندې شاهان خپو کې پرېوتل قیصر او کسرا غوندې شاهان خپو کې پرېوتل سیال د حسن نه لري سیالان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرویان خپو کې پرېوتل چې زړه کې درد پیدا نه وي جانان څه پېژني چې محبت کړی نه وي ارمان څه پېژني عشق چې نه وي د دلبر په اداګانو ترسو هغه نادان د پاکې مینې داستان څه پېژني چې ته قرار سکون نه تښتي د یار د غما د مینتوب دی ناخبره هجران څه پېژني څوک چې په غشو یې د سترګو لګېدلی نه وي قدر د مازع البصور د چشمان څه پېژني زما د شعر په مزه واړه هوښیاران پوهیږي بې عقله خلک به تنها او کامران څه پېژني دا ښکلی چې څوک دی خبرویان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرویان خپو کې پرېوتل لاړلو معراج ته منتها حدود کراس کړلو لاړلو معراج ته منتها حدود کراس کړلو ستورن مر سپوږمۍ زمکه اسمان خپو کې پرېوتل ستورن مر سپوږمۍ زمکه اسمان خپو کې پرېوتل سیال د حسن نه لري سیالان خپو کې پرېوتل دا ښکلی چې څوک دی خبرویان خپو کې پرېوتل ډېر ښه ماحول خو ماشاءالله کامران صاحب ډېر رنګین کو ډېر خوند کو کامران صاحب دا محترم تاله یې کړو کابل اسلام آباد پسې لګیا دي تاله یې کړو کابل اسلام آباد پسې لګیا دي کشمیر کې یې ارزو د برجونو جوړولو او په زړونو ماتولو باندې هر سړی پوهیږي هنر په چا کې نشته دی د زړونو جوړول ډېر محترم نیک عمل مظلوم صاحب چې زموږ د چراټ پښتو ادبي جرګې سرپرست اعلی دی بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک خو هغه د دوه څو خو په دې لاره باندې مې دوه شعرونه ولیکل که نه ورېږه دا به تاول ویم دا د لار دا یعنې ګوره لږ دوه دي وایي چې ما ښه لیدل چې سیند ته څو کسانو غورځولم ما ښه لیدل چې سیند ته څو کسانو غورځولم پردي پکې هېڅ څوک نه و خپلوانو غورځولم ما ښه لیدل چې سیند ته څو کسانو غورځولم پردي پکې هېڅ څوک نه و خپلوانو غورځولم او په ما چې تر ځوانۍ پورې د ځان نه زیات مین و په ما چې تر ځوانۍ پورې د ځان نه زیات مین و نو د ښځو په لمسون هغو بچیانو غورځولم او تر څو به ما خپل سر د پرې کېدو نه بچ کولو تر څو به ما خپل سر د پرې کېدو نه بچ کولو چړې ته چې تا تل د کسابانو غورځولم نو دا مې په لاره لیکلي وو دا خیر دی مې نه وي خو زه دا وایم چې نور سنۍ
خو من غوښه انسانه نور سنئی خو من غوښه انسانه ګام په ګام د مرګ په نښه انسانه اورنګ دې زیړ شي چې لږ غم در باندې راشي د خزان د موسم پخه انسانه او رنگ دې زیړ شي چې لږ غم در باندې راشي د خزان د موسم پخه انسانه کشمیر ویني چې د مال په لوټه کینی کشمیر ویني چې د مال په لوټه کینی په مثال لکه چندخه انسانه او که هر څو پکې ډوبېږي خو خوشحال یي که هر څو پکې ډوبېږي خو خوشحالي د ګناه د ډنډ بتخه انسانه او د منزل د مقصود پته درته نشته د منزل د مقصود پته درته نشته چې روان په کومه مخه انسانه او چې وي ښه اشرف مخلوق وي خو چې بد شوي چې وي ښه اشرف مخلوق وي خو چې بد شوي په ګل مخ بدنوما زخه انسانه اولاد خیال د توبې حس نشته که هر څو لا د خیال د توبې حس نشته که هر څو د مرګون په کوخه کخه انسانه او دا یو لکه ډسکس غونډې مې کړی دی وایي په مونږ دواړو کې یو به خامخا اخلي انسانه په مونږ دواړو کې یو به خامخا اخلي انسانه الله وایي شیطان اخلي کما اخلي انسانه په مونږ دواړو کې یو به خامخا اخلي انسانه الله وایي شیطان اخلي کما اخلي انسانه الله وی ادم لره سجده وکړه شیطانه شیطان وی دی خو ښکته په رتبه کې دی لمانه الله وی ته په څه وجه انکار کوي نادانه شیطان وی دی له خورې زه له اوره یم سبحانه او بدل به تی ضرور د خپل بابا اخلي انسانه الله وی شیطان اخلي کما اخلي انسانه او الله ویل په دنیا او آخرت به دې رسوا کم الله وی په دنیا او آخرت به دې رسوا کم شیطان وی چې زه به دا عالم درته ګمراه کم الله وی ستا پاخه پاخه ملګري به تباه کم شیطان وی د مخلوقه به دې هیره لا اله کم اوس ته وایه دشمن که خپل الله اخلي انسانه الله وای شیطان اخلي کما اخلي انسانه بیا رب ویل شیطانه شا به اوزله جنته شیطان وی زه به جوړ کم فسادونه درته ښکته الله وی په لعنت به دنیا کې تر قیامته شیطان وی ډېر به واړوم زه ستا له عبادته شیطان به درپسې وي چې شیطان به درپسې وي چې څو ساه اخلي انسانه الله وایي شیطان اخلي کما اخلي انسانه شیطان وی په والله که هغه کس چرې په لار شي شیطان وی په والله که هغه کس چرې په لار شي په جال کې چې یو ځل زما د مکر را ایثار شي الله ویل که زما بندگان هر څومره ستا ښکار شي بخه مې زه کریم یم که له بدو توبهګار شي ته ولې د خندا په نرخ جړه اخلي انسانه الله وایي شیطان اخلي کما اخلي انسانه شیطان وی په اسلام کې به د کفر چراغ بل کم الله وی په ارمان د کامیابی به د پاگل کم شیطان وی چې د خلکو دماغونه به بدل کم الله وی نیک عمل به وی چې زه څوک نیک عمل کم شیطان وی په اسلام کې به د کفر چراغ بل کم الله وی په ارمان د کامیابی به د پاگل کم شیطان وی چې د خلکو دماغونه به بدل کم الله وی نیک عمل به وی چې زه څوک نیک عمل کم موقع ده که د بل جهان سودا اخلي انسانه الله وی شیطان اخلي کما اخلي انسانه ستاسو د توجه ډیره مننه او بلنه به هم ورته ورکوم کاري صاحب بس موږ سره اخیري صرف یو مشر میلمه پاتې دی او صدر صاحب پاتې دی
نو په دغه شعرونو به قاري صاحب ته بلنه ورکړم وایي بېکوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي بېکوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې کم را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ډېر محترم قاري شیرباز صاحب یزار شم حلیمی سمرا ښکلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی دی زار شم حلیمی سمرا ښکلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی یا سپین مخی زلیگی شغلی کوي سره سره اننګي جلوي کوي سره سره اننګي جلوي کوي داسې زیاده نوا پړکېدلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی دی زار شم حلیمې څومره ښکلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی دی دا ماشوم دی چاره ته منتلی یا وایا د پسې چرته تالی وي چرته ورپسې ګرځېدلې وي چرته ورپسې ګرځېدلې وي نو دغه کور دې څنګه لیدلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی زار شم حلیمې څومره ښکلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی داسې ښایسته بل ماشوم نشته ښکلی داسې بل د چا نوم نشته ښکلی داسې بل د چا نوم نشته کلی ورته ټول پسخېدلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی زار شم حلیمې څومره ښکلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی یا پټ پټ ساته د نظر نشي چرته پې نظر برابر نشي چرته پې نظر برابر نشي وزړه پې خورې مونږه بایللی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی زار شم حلیمې څومره ښکلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی یا هر یوه ادای مبارک ده زار د محبت مینې ډکه ده زار د محبت مینې ډکه ده یا خلکو د باندې پېژندلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی زار شم حلیمې څومره ښکلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی دا ماشوم دی چرته منتلی دی چې موږ سره خپلې خوندورې خبرې هم شریکې کړي او کلام یې را سره هم شریک کړو دې نه بعد ملګرو موږ سره دوه ملګري پاتې چې یو صدر صاحب دی یو مشر میلمه دی نو مشر میلمه ته زه بلنه ورکوم په دغه شعرونو باندې وایي ستا په خولو باندې لوند شوی یو رومال ساتم ستا په خولو باندې لوند شوی یو رومال ساتمه سم لیونی یم ستا د لاس نښې سنبال ساتمه
او غربت که ډېر خپله سکنجه کې راګیر کړی یم خو محبت باندې دا خپل زړه مالامال ساتم او حیا مې شونډې دي ګنډلې څه ویلی نشم منصوره ستا مینه خو زړه کې په هر حال ساتم دا منصور خټک صاحب په دغه شعرونو باندې منصور خټک صاحب ته بلنه ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. غزل مطلب چې ستا په خولو باندې لوند شوی یو رومال ساتمه ستا په خولو باندې لوند شوی یو رومال ساتمه سم لیونی یم ستا د لاس نښې سنبال ساتمه او ستا محبت را باندې داسې څه بلا کړې ده ستا محبت را باندې داسې څه بلا کړې ده زه ستا د مخه د دې ټولې دنیا خیال ساتمه مننه ستا محبت را باندې داسې څه بلا کړې ده زه ستا د مخه د دې ټولې دنیا خیال ساتمه او زما کتاب د محبت د ترانو نه ډک دی زما کتاب د محبت د ترانو نه ډک دی رنځور د مینې یم نفرت نه پوره فال ساتمه مننه زما کتاب د محبت د ترانو نه ډک دی رنځور د مینې یم نفرت نه پوره فال ساتمه او انسانیت باندې مین یم بس په دغه جذبه انسانیت باندې مین یم بس په دغه جذبه زه د هر ځای یم هر ځای کې مینوال ساتمه مننه انسانیت باندې مین یم بس په دغه جذبه زه د هر ځای یم هر ځای کې مینوال ساتمه او غربت که ډېر خپله سکنجه کې راګیر کړی یم غربت که ډېر خپله سکنجه کې راګیر کړی یم خو محبت باندې د خپل زړه مالامال ساتمه او د خیال مارغه مې په رنګینو نظارو مین دی د خیال مارغه مې په رنګینو نظارو مین دی ځکه غزل ښه رنګینه د بوډۍ ټال ساتمه مننه او حیا مې شونډې دي ګنډلي څه ویلی نشم حیا مې شونډې دي ګنډلي څه ویلی نشم منصوره ستا مینه خو زړه کې په هر حال ساتمه مننه غزل دی چې سړی وي خو زه نه ګڼم بې یاره سړی وي خو زه نه ګڼم بې یاره سړی په محبت کې شي هر څه نه خبرداره سړی او د محبت خواږه چې نه وي په ژوندون کې د چا د محبت خواږه چې نه وي په ژوندون کې د چا لکه ادم وي په جنت کې بېقراره سړی مننه د محبت خواږه چې نه وي په ژوندون کې د چا لکه ادم وي په جنت کې بېقراره سړی او د بدبختۍ هغه معراج ته رسېدلي یو چې د بدبختۍ هغه معراج ته رسېدلي یو چې زمونږ دښمن وي همیشه له با اختیاره سړی مننه او مونږه په خپله باندې یو بل ته سټونه مات کړه مونږه په خپله باندې یو بل ته سټونه مات کړه ګیله بېځایه ده که وکړي د اغیاره سړی او دا شعر د عمران طلحه صاحب ته ډالۍ وي چې بېکاره ګرځي خو بېکاره دا یو کار کوي چې بېکاره ګرځي خو بېکاره دا یو کار کوي چې په هغه چم کې هم وباسي بدکاره سړی مننه بېکاره ګرځي خو بېکاره دا یو کار کوي چې په هغه چم کې هم وباسي بدکاره سړی او یو چې قسمت باندې کوټه شي دویم پیسه نه لري یو چې قسمت باندې کوټه شي دویم پیسه نه لري دریم بې هنره وي نو ډېر شي خوارزاره سړی مننه او نفسي شوه په هر ځای کې دا وبا خوره ده نفسي شوه په هر ځای کې دا وبا خوره ده او چرته به لاړ شي که به هر شي د نوخاره سړی مننه نفسي شوه په هر ځای کې دا وبا خوره ده او چرته به لاړ شي که به هر شي د نوخاره سړی او صرف په واه واه باندې نه کېږي په کار داسې ده صرف په واه واه باندې نه کېږي په کار داسې ده چې څه عبرت واخلي منصوره د اشعاره سړی ډېره مننه ما خو خپل کلام نه وي خو خادم سوی چې خپل وبکې وی ما خو په دې وجه حالانکې په کار ده چې سړی پروګرام چلي نو بیا خپل کلام په کار دی خو ما په دې وجه باندې خپل کلام ونه وی چې زما ډیپټي دی د پته ده نو ما وی چې پروګرام څومره شارټ شي نو په دې وجه بخي نو زه خادم صاحب چې یو څو شعر ووایه نو دغه صدر صاحب په اجازت باندې په دې شعرونو باندې به صدر صاحب روم غواړم وایي شمې دربار کې د حضرت ځلیږي شمې دربار کې د حضرت ځلیږي دا په توفیق د پاک قدرت ځلیږي او ذکر د رب په هر مقام کې کوه
ذکر کوونکو ته جنت ځلیږي. ډېر ښه شي. مننه. وایي ذکر د رب په هر مقام کې کوه، ذکر کوونکو ته جنت ځلیږي. او دا خو نیازبین د پاک الله یادیږي، دا چې په قبر یې رحمت ځلیږي. ډېره مننه. دا خو نیازبین د پاک الله یادیږي، دا چې په قبر یې رحمت ځلیږي. او څوک چې شیدا په پاک حبیب باندې وي، تن کې یې وینه د غیرت ځلیږي. او الله په حق کتاب کې ویلي دي دا ورځ د محشر به عقوبت ځلیږي. او مرګونه ډېر مې په دنیا ولیدل صدر صاحب، مرګونه ډېر مې په دنیا ولیدل، مرګ د شهید وي شهادت ځلیږي. ډېره مننه. مرګونه ډېر مې په دنیا ولیدل، مرګ د شهید وي شهادت ځلیږي. او عمرانه دا خو د الله تقسیم دی، پاچا سختن پاچا راحت ځلیږي.